غازي امان الله خان جاملیس سیالي پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې له کلني پلان سره سم عموم پړاو اتصالات غازي امان الله خان لیس سیالي پیلېږي. د مهال ویش له مخې به دغه سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شي چې د همدې میاشتې تر 25مې نیټې پورې به د کندوز ولایت په ملي کرکټ لوبغالي کې روانې وي. په یادو سیالیو کې 4 بېلابېلې لوبډلې پامیر سټوري، میوند اتلان، پامیر لیجنډز او هندوکش سټرایکرز ګډون لري چې په لومړۍ لوبه کې به د میوند اتلان لوبډله د جولای میاشتې په 10مه نیټه د پامیر لیجنډز لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د دغه سیالیو د مهال ویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي له یو بل سره 2 ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به 6 لوبې ترسره کړي چې له مخې به 2 مخکښې لوبډلې د جولای میاشتې په 25مه نیټه کېدونکې پیلوبې ته لاره ومومي. په اووم پړاو کې غازي امان الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو مشر لوبغاړي ترڅنګ د کورني کرکټ ګڼ شمېر نامتو او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز ځوانانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرولو په موخه د 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې یو شمېر ځوانانو لوبغاړو ته هم په یادو لوبډلو کې ځای ورکول کېږي چې د خپلو ملي لوبغاړو ترڅنګ به په دغه سیالیو کې ولوبېږي.